مولانا فضل الرحمن د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې کابل ته د خپل سفر په اړه بشپړ معلومات ورکړل. هغه ویلي چې د کلونو راهیسې د اسلامي امارت د داعیې تایید کړی وو او د هغوی د قربانۍ او ستاینې او واک ته د راتګ لپاره مبارکي په پاري غوښتل مخامخ خبرې ورسره وکړي. له همدې امله کابل ته سفر وکړ. وایي چې افغانستان یې له ځان نه جلا ګڼنی نه دی او په پاکستان کې هم پښتانه قومونه له افغانستان سره تړلي دي. مولانا فضل الرحمن ویلي چې دا سفر د خپل ګوند لخوا و، خو د پاکستان حکومت هم د اعتماد لپاره خبر کړی وو. دی وایي چې کابل ته سفر یې د دې لپاره و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې ګیلې او شکوې چې راپورته شوې وې هغه دی هوارې کړي او د باور وړ فضا رامنځته کړي چې له همدې امله ډیر هیلهمند هم دی. مولانا ویلي چې پاکستان او افغانستان یو د بل ضرورت دی او په کار ده چې یو بل اندېښنو ته رسیدنه وکړي. خو دا چې د پاکستان لخوا د افغانستان بربادۍ غوښتلو کوم تاثر چې خپور دی هغه مولانا فضل الرحمن ردوي. وایي داسې هیڅ هم نه دي او دا سفر په همدې خاطر دی چې دغه ګیلې له منځه لاړې شي او په کار ده چې مذاکرات وغځېږي. د په خبره ټول مسایل باید په تفاهم او غلط فهمیانې هم باید په خبرو حل شي. مولانا فضل الرحمن د افغان کډوالو په جبري توګه راایستلو په اړه ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان پر حکومت سخت نیوکې کړي. د یو ګوندي افغانانو ته د میلمه په سترګه ګوري. هغه ویلي چې پاکستان د ټي ټي پی مسله جدي توګه اخلي او په دې برخه کې څه نارضایتیانې هم موجود دي. د اسلامي امارت پر رسمیت پیژندلو ضرورت مهم بولي او دا دلیل وړاندې کوي چې د دواړو خواو اړخونو سفارتونه فعال دي، سوداګري روانه ده، نو پکار ده چې د رسمیت پیژندلو برخه کې هم اقدام وشي. دا چې پاکستان ولی اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره اقدام نه کوي، وایي چې پاکستان هم د نورو سره مصلحت کوي او تنهایی نه غواړي، کنه پاکستان او افغانستان سره ډېرې ښې اړیکې لري. د مولانا فضل الرحمن په دغه سفر کې یو بحث چې ډیر مهم دی او رسنۍ پر بیلابیل راپورونه لري هغه د اسلامي امارت له مشر سره د مولانا فضل الرحمن لیدل دي. تر اوسه د افغانستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې دغه لیدنه ترسره شوې. په خواله رسنیو هم یو داسې ویډیو چې مولانا فضل الرحمن په خپل ملي ټلویزیون سره په مرکه کې د امارات له مشر سره لیدنه تاییدوي، خو دا 100 ثانیې ویډیو په عمومي ویډیو کې نه دی خپرې شوي. اسلامي امارت د زعیم امیر المؤمنین حفظه الله سره تاسو ګورئ لیدل مو سره وشو نو په دې حواله سره موږ هغوی سره په رابطه کوو او ډېر ښه سلامان د هغوی طرفونو سره راغی او زموږ د څو رنګونه هڅې چې دي د هغې یو ډېر زبردست تایید ورڅخه حاصل سو. موږ د هغو شکرګزار یو. یعنې لیدل مو سره وشول؟ ظاهره خبره ده چې هسې خو به نه نشي. یعنې لیدل مو سره شوي؟ صحیح. ورسره غږېدلای شي په کوم مسایلو ورسره خبرې وشوې؟ ټول مسایلونه خبرې وشوې. د دواړو ملکونو ترمنځ چې څومره مسایل دي، زما اصل هدف او زموږ الوفد چې کوم اصل هدف ده هغه دا و چې موږ په یوې مسلې کې ځان محصوره کړو او جامع انداز سره او شامل انداز سره موږ په تمامو شعبو کې او په هره برخه کې موږ له یو بل سره د تعاون لپاره خپلونه آماده کړو او په هغې حوالې سره دوی د موږ دغه خواهش ډېر په ښه طریقې سره تایید کړ الحمدلله.